په شلوريز نړیوال کرکټ کې د هغو لوبغاړو نومونه چې د 2000 منډو جوړولو ترڅنګ یې 50 یا تر 50 ډېرې وکټې هم اخیستې دي. په دې قطار کې په لومړي مقام کې د بنگلاديش آلراونډر لوبغاړی شکیب الحسن ده. هغه په شلوريزو لوبو کې د 2550 منډو د جوړولو ترڅنګ د بنگلاديش په ګټه 149 وکټې هم ترلاسه کړې دي. په دوهم مقام کې بیا افغان ویاړ محمد نبی ساخیل ده. هغه په شلوريز کرییر کې د خپل ځان لپاره 2115 منډې او 120 وکټې هم لري. په درېیمه لیکه کې بیا د پاکستان پخوانی لوبغاړی محمد حفیظ ده. هغه په ټوله کې په شلوريز کرکټ کې د 2514 منډو د جوړولو ترڅنګ 1 وکټې هم ترلاسه کړي دي. او په دغه لیست کې په څلورم مقام کې بیا د زیمبابوې لوبغاړی آلراونډر لوبغاړی سکندر رضا ده. هغه تازه په شلوريز کرکټ کې د 2010 منډو جوړولو ترڅنګ 6 وکټې هم ترلاسه کړي دي.